पाछे गुरगुरे ढोला वाली जरे जरे खिश्मी अगजो किसने मंगोले पाछे गुरगुरे ढोला वाली د جهاد دلګي مشرانو شروع کړی متحال ده نوې ناس د اشترین ته د زاړه ځای د باډۍ کړه قضاوت هم دې ته وایي برابر د شال شړۍ کړه ځان نه جوړ د اژدها کړه او هر څه دې یو مړۍ کړه ته وارث د پیغمبرې څومره سپکه دې پګړۍ کړه درته سوال کوم و مشره نوره ختمه دا لړۍ کړه که هم داسې حال روان وي که دې دا وړۍ شړۍ کړه مننه پتا پکړم ځوانې قربانه ځرګه سي افغانستان تبا ساتما ورځرګه سي افغانستان تبا ساتما جوړې ماتې مکړې درې امپراتورۍ و پیړۍ کې ماتې مکړې درې امپراتورۍ و پیړۍ کې کړی افغانانو څه ننګه ډک کمان دی د بلې خوا د پاکستان دغه مزدور حکومت دا د یهودو په ملاتړ باندې مغرور حکومت پښې رپېږي راړنګېږي به ضرور حکومت دغه ابلیس دغه لاین دغه منفور حکومت اسلام آباد د اسلام د بربادۍ مرکز شو د عیاشۍ او فحاشۍ د ازادۍ مرکز شو په لال مسجد وزیرستان کې څه کیسې جوړې کړې لکه شیطان هر مسلم ته دسیسې جوړې کړې د انګریزانو نه تیسپر نه و د هغو دلته د سرونه پاتې رقیبه ته چې ډاګو کې ګورې دا د روسانو نه ټانګونه پاتې زموږ د کباړ دوکان کې اوس هم ایښې د مکناټن چې لوټونه پاتې د دیواله تر شا یې دربی دی د دیواله تر شا یې دربی دی که جانان نه و بیا نو سپی دی او دغه پیسې د یتیمانو حق وي مشره دا تا چې پرې جنۍ وکړله دې ښاغلو راغلو ته سلام دی د سلام نه پس مې دا رنګې کلام دی د صحت په جامه پټو سیارانو په راتګ مو ښایسته په چرګام دی هغو ته وایه چې ولس مې له مرګ نه ویرېږي چې ویروي دې په ټانګونو تیارو پاچا د بیمار لالې پوښتنه دې ونه کړه ودې کړه مگر له زړه نه دې ونه کړه په واده پسې ړانده مجردان ځینې ویښ او څه ویده مجردان او په وړه خبره هر وخت کې غوسه وي په وړه خبره هر وخت کې غوسه وي مرچکي غوندې ترخه مجردان که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. د پچراګان ولسوالۍ ډیرو درنو خبرو قومي مشرانو ځوانانو د سپین غر ټولنې قدرمنو مسؤلینو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور قدرمن رئیس د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش قدرمن رئیس همداراز غونډې ته ټولو راغلو ښاغلو درنو معززو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. ډیر د خوشحالۍ او افتخار ځای دی چې لله الحمد 2 لسیزې وروسته موږ تاسې په داسې وغرنۍ سیمه کې سره راټول یو د امن په فضا کې د خپلو فکرونو او خیالاتو اظهار کوو چې دا هیڅ امکان نه لرل 2 لسیزې دغه خاوره د وحشت او بربریت شاهده وه. 2 لسیزې په دغې خاوره باندې انسانیت ته د ژوند حق نه ورکول کېده. نن لله الحمد د امارت اسلامي افغانستان د میړنیو سرخندونکو مجاهدینو پر مټ د دوی په قربانیو د الله رب العالمین په مرسته او نصرت باندې د اشغال ټغر ټول شو. د امن فضا حاکمه ده. ټول هیوادوال په ورین تندي او مسکان انداز خپل ژوند کوي او دغسې شپنۍ بنډار ترسره کوي. دا د ویاړ او د افتخار ځای دی. مسلکي خلک پکار دي، د ټولنې ته قوي خلک پکار دي. طاقتونه مو د ټولې نړۍ مات کړل. طاقتونه مو د ټولې نړۍ مات کړل. څه ناڅه انقلابي خلک پکار دي. زړه دې د خدای د مینې کور جوړ کړه، د ولس ورور شه ولس ورور جوړ کړه، د تبسم وږمې پرې کړه هر خوا، پر خولو د نرمې مسکا شور جوړ کړه. ځان د ملت کړه او ملت د ځان کړه، مظلوم ملت د سترګو تور جوړ کړه. تخم په زړو کې د الفتو شنده، د ماتو زړونو محفل نور جوړ کړه. منصب د ستر فکر دې وځلوه تان دې ساته، د پوهې ځواک په هر یو نور جوړ کړه. فکر دې وځلوه تان دې ساته، د پوهې ځواک په هر نور جوړ کړه. د آبادۍ پر پتا پکړم ځانې قربان نظر غازي افغانستان تبا ستما وخت غازي افغانستان تبا ستما
زړګي په درد رنځور افغانستانه د زړګي په درد رنځور افغانستانه خدای دې جوړ کړه زموږ مجبور افغانستانه د کابل تر اټکه زموږ وطن وي د کابل تر اټکه زموږ وطن وي منځ کې بیل کړي د تربور افغانستانه زموږ د هېواد ټپي ټپي ځیګر ته اغیار مالګینې اوبه بیا راوړې بیا د مرهم په توګه کار ترې اخلي یو څه رقیب یو څه اشنا راوړی د مخکې غاړه خلاصوم در باندې د مخکې غاړه خلاصوم در باندې چې آینده کې بیا ګیله ونه کړي په مخ راغلی په شا بېرته لاړ شه په خپل مرګي دې فیصله ونه کړي څوک چې راغلي دي روغ نه دي تللی څوک چې راغلي دي روغ نه دي تللی د چا د شپې د چا لاسونه پاتې د انګریزانو نه تیسپر نه و د هغو دلته د سرونه پاتې رقیبه ته چې ډاګو کې ګورې دا د روسانو نه ټانګونه پاتې زموږ د کباړ دکان کې اوس هم ایښې د مکناټن چې د بوټونه پاتې مننه څوک چې راغلي دي روغ نه دي تللی د چا د شپې د چا لاسونه پاتې د انګریزانو نه تیسپر نه و د هغو دلته د سرونه پاتې رقیبه ته چې ډاګو کې ګورې دا د روسانو نه ټانګونه پاتې زموږ د کباړ دکان کې اوس هم ایښې د مکناټن چې د بوټونه پاتې رقیبه ته چې ډاګو کې ګورې دا د روسانو نه ټانګونه پاتې او د غلامۍ اجازه نه راکوې ما ته د داسې تارونه خو نه پاتې سلامونه امین ادب احترامات تاسو ټولو راغلو علما کرام مشرانو ته خصوصا د ننګرهار قدرمن مشران قدرمن قاري صاحب احسان الله ساجد جناب عادل صاحب او قدرمن جناب الله زیرک صاحب تاسو د ټولو په اجازه یو دوه شعرونه وایم و زما د زړه ګلابه هله راشه و زما د زړه ګلابه هله راشه له مودو ورکه جنابه هله راشه له ډېر درده د غزۍ ماشوم کړې چغې د دردونو وروستی بابا هله راشه له ډېر درده د غزۍ ماشوم کړې چغې د دردونو وروستی بابا هله راشه او یهودیانو بیا په سرو وینو اقصا کړه یهودیانو بیا په سرو وینو اقصا کړه ای د قهار د ذات عذابه هله راشه کافران د زمانې سر اوچت کړي مننه کافران د زمانې سر اوچت کړي یې سپېڅلې انقلابه هله راشه خوار نظیر صادق د غېږه قدمه کړه ای په حورو مین خوابه هله راشه یو بل شعر هم وایم بیا اجازه اخلم چې غلام سړی به له اغیار سره دوستي ساتي شیرزاد غلام سړی به له اغیار سره دوستي ساتي او نامرد انسان به خپله خاوره په پردي ساتي څوک چې پردي د خپل وطن ته په دوستي راولي دا خو لیدلي دي ناپوه فکر خیالي ساتي پردي هېڅکله دا وطن آبادولی نه شي پردي هېڅکله دا وطن آبادولی نه شي موږ مصرف کړی خپله ګټه دوی جاري ساتي او دا چې ظلمو باندې نیوکې له هر خوانه کېږي دی نازولی ځان په سپاند او سپیلني ساتي او دا ټول ظلمي ملامت نه دي صرف هغو ته وایم چې له زحمته سم کوي ځان په پوکي ساتي او په ته به پرېوځه په مرګ مړ شه بې غیرته بچی په ته به پرېوځه په مرګ مړ شه بې غیرته بچی چې ملک ورانېږي دی دښمن سره یاري ساتي او د پاک حریم ساتنه فرض ده د افغان په بچو د پاک حریم ساتنه فرض ده د افغان په بچو د افغان خاوره به په مینه شاه زلمي ساتي زه د ډېر احساس لمبه کړمه بې اوره اوسم خبر شي خلکو صدقه سر طلایي ساتي خبر شي خلکو صدقه سر طلایي ساتي دا توجه مو یوه نړۍ مننه مولانا محمد علیم بسم الله وایي چې د خلکو په جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي د خلکو په جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي بېغمه به پرې وسم او بېغمه به خپل سر ږدم چورلکې بې پیلوټه او چاپه به پکې نه وي او بادار سلیماني ستوری درکړی له ازله د انس او جن پاچا یې حسنه زه دې هم امت یم لوګر کې اوازه ده چې محمد علیم مین دی لږ خلک بدګمانه دي یو څه زه ملامت یم
غم مو خوښ دی د خوښیو په بدل کې اوښکې غواړو د غمیو په بدل کې پسرلی راوړو مدام د هیلو باغ ته د ګلاب ګلاب ځوانیو په بدل کې مونږ تل د خپلواکۍ ناوې راوستې د نیازبینو شاه زلمیو په بدل کې دا چې نن د زمانې په تندې ښکارم دا د ماتو ککریو په بدل کې مونږ تل د خپلواکۍ ناوې راوستې د نیازبینو شاه زلمیو په بدل کې مونږ د حورو غیږ ته زګرانه مفتونه د زرا زرا زړګیو په بدل کې ستا ساتنه هم پالنه جوړونه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده هر ښکېلاک او یرغلګر څخه ژغورنه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده ستا ساتنه هم پالنه جوړونه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده هر ښکېلاک او یرغلګر څخه ژغورنه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده ته مې روح یې ته مې تن یې ته مې ځان یې ای وطنه له هر څه راباندې ګران یې ته مې روح یې ته مې تن یې ته مې ځان یې ای وطنه له هر څه راباندې ګران یې سمسورتیا ښکلا او هم بیا رغونه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده هر ښکېلاک او یرغلګر څخه ژغورنه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده ستا ساتنه هم پالنه جوړونه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده هر ښکېلاک او یرغلګر څخه ژغورنه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده ته ټاټوبی د شهیدو پرګنو یې او د کونډو یتیمانو د اهو یې ته ټاټوبی د شهیدو پرګنو یې او د کونډو یتیمانو د اهو یې په تا سر او خپله وینه زارونه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده هر ښکېلاک او یرغلګر څخه ژغورنه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده ته مدفن یې د خونې امپراتوریو د یاغې باغې سرکشو کاکریو ته مدفن یې د خونې امپراتوریو د یاغې باغې سرکشو کاکریو مجاهد پاڅون تل ستا کوم ستاینه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده هر ښکېلاک او یرغلګر څخه ژغورنه ګران وطنه په ما فرض ده هم واجب ده ستا ساتنه
اسلامي لا څلوېښتۍ کې ازادي غوښتله مور به تړلم خصوصنۍ ما به په چغو ژړل چا چې وطن وران که د بل په اشارو پاچا چا چې وطن وران که د بل په اشارو پاچا ولس یې وساته د سولې د لمرو پاچا د پښتنو تنکي ځوانان نشو ته مخه کوي د پښتنو تنکي ځوانان نشو ته مخه کوي لکه جوزا کې چې وهلي وي برو پاچا ته به د بل وطن ته تلې حالات به داسې و چې ته به د بل وطن ته تلې حالات به داسې و چې ګرم بازار به و زمونږ په سر و پاچا تا خوري او بیا دې د دربار خاوره په بل خرڅوي تا خوري او بیا دې د دربار خاوره په بل خرڅوي هغوی زندۍ کړه د زندان په زنځیرو پاچا هغو ته وایه چې ولس مې له مرګ نه ویرېږي هغو ته وایه چې ولس مې له مرګ نه ویرېږي چې ویروي دې په ټانګونو تیارو پاچا ډېره مننه وایي هغو ته ووایه ولس مې له مرګ نه ویرېږي چې ویروي دې په ټانګونو تیارو پاچا اوس د صادق له حساب وتی انقلاب خوړلی اوس د صادق له حساب وتی انقلاب خوړلی چا حساب کړی دی د شګو د زرو پاچا ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم دی ښاغلو او راغلو ته سلام دی دی ښاغلو او راغلو ته سلام دی د سلام نه پس مې دا رنګ کلام دی د صحت په جامه پټو سیارانو په راتګ مو ښایسته په چراګام دی په راتګ مو ښایسته په چراګام دی پیژندل د خدای او رسول په علم کیږي پیژندل د خدای او رسول په علم کیږي د تیارو نه راوتل په علم کیږي بې د علم نه سړی په سترګو ړوند وي بې د علم نه سړی په سترګو ړوند وي دا راڼه راڼه کتل په علم کیږي دا راڼه راڼه کتل په علم کیږي تنگ دی زړګی شو رسوه ځان ته راګاما تنگ دی زړګی شو رسوه ځان ته راګاما هوټل د خانکو چې ګوره ونه غورځی له پامه هوټل د خانکو چې ګوره ونه غورځی له پامه ښه ښکلي خواړه پکې ارزانه ملاویږي جوشیر یخ او سوپ پکې پریمانه ملاویږي جوشیر یخ او سوپ پکې پریمانه ملاویږي نو راشه مزه واخله ته د هر رنګین توامه هوټل د خانکو چې ګوره ونه غورځی له پامه ډېر ښکلي خدمتګاري پرسونل دی هر آرڈر تا تیاری پرسنل دے ہر آرڈر تا تیاری پرسنل دے کامدا کپغمان دوارا بکڑی در تناکاما اٹھل دخان کوچی گورون غرزل پاما تنکدی زلگے شور سوزان تراغاما اٹھل دخان کوچی گورون غرزل پاما ډېر ښکلی په زړه پورې د یارانو رستوران د تورې ګوړې د یارانو رستوران د تورې ګوړې د یارانو مجبوره د ښکلا د په ولا پد تماما مجبوره د ښکلا د پرې ولا پرې تماما هوټل د خانکو چې ګوره ونه غورځی له پامه تنکه دې زړګی شو رسوه ځان تر اګامه هوټل د خانکو چې ګوره ونه غورځی له پامه د بسمیل صاحب په هغه باندې ویل چې یو شی مې لیکلی وی دا سره ضرور وه نو
که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ ټولو مشرانو کشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مخکې بل هغه د هوټل ذکر وکړو خو کاموالې لږ چیلنج کړو پکې خدای دې خیر ورته پېښ کړي زه د درویش دراني یو څو بیتونه تاسو ته ترجمه کوم په دې هیله خوښ مو شي جوړېده شوه خو تیاره جوړه نه کړه زما زړه نه دې هنداره جوړه نه کړه باوجود د دې چې تا ته لاره نه ما د بل چا سره لاره جوړه نه کړه چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي داره دغه جنګ ده وطن خري جنګ شي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باغداره دغه جنګ ده وطن خري جنګ شي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي دا بوټي مالون شي باداره دغه جنګ ده وطن خري جنګ شي تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي یا تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي چې دا مې نه دې ورانه شي او هغه کور دې ړنګ شي چې دا مې نه دې ورانه شي او هغه کور دې ړنګ شي باداره دغه جنګ ده وطن خري جنګ شي چې ګورې له نستوړي وای سرخان جراوزي یا چې ګورې له نستوړي وای سرخان جراوزي درویشه چې روان در سره څوک دلته په څنګ شي باداره دغه جنګ ده وطن خري جنګ شي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي یا باداره دغه جنګ ده وطن خري جنګ شي څه ارامي دی په موادو کې بچي ولیکل
څه آرامي دی په موادو کې بچي ولیکل یوې هم نه و ټولې 20 واړه پردي ولیکل او په کنجاړه کې د کافر بچي لا بله وکړه په کنجاړه کې د کافر بچي لا بله وکړه د غوا په ځای یو سپی 8 کوکري ولیکل او هغه ته یې ویلي پکې څه برخه زما به منې هغه ته یې ویلي پکې څه برخه زما به منې چې سره جوړ شو ورته یې 3 سهم سمدستي ولیکه ښه په واده پسې ړانده مجردان لږ تاسې بیخي داسې ورک یې ګوره په واده پسې ړانده مجردان ځینې ویښ او څه ویده مجردان او په وړه خبره هر وخت کې غوسه وي په وړه خبره هر وخت کې غوسه وي مرچکي غوندې ترخه مجردان او ځینې وګورم په ځان شکر وباسم انځور صاحب ځینې وګورم په ځان شکر وباسم په ملا مات او څه کاږه مجردان او چې په کار دې شو حجرې ورپسې ګوره چې په کار دې شو حجرې ورپسې ګوره پشکېدلي کټ پراته مجردان او زه لحاظ په دې مجلس کې ځان ته نه یم شته بنډار کې څه ناڅه مجردان د دیواله تر شاید ربی دی د دیواله تر شاید ربی دی که جانان نه و بیا نو سپی دی د دیواله تر شاید ربی دی که جانان نه و بیا نو سپی دی د ښکلو سترګو کې به شاید د لیزر شعاوي اوبه یې کړي چې چاته یو سترګک ووهي که قیامت غواړي اسرافیله شپېلۍ مه کوه پورې ته وایه چې دنیا ته یو سترګک ووهي خون به مې واخلي قاتلانې بشي زلف دې ما سمه ورانې بشي زلف دې ما سمه ورانې بشي په آینا کې سترګې مه توروه ځان ته به وګورې حیرانې بشي ځان ته به وګورې حیرانې بشي مونږ پښتانه یو همیشه چغې د امن وهو مونږ جنګ پرستو ته نارې د روغې جوړې کړي موږ چې خطاب ورته د مور کوو نو دا ځکه چې موږ د همدې خاورې په غېږه کې خاپوړې کړي موږ د سپین غر په پولادي کې پناه اخیستې موږ ځانونه د حریت د تورې بوړې کړي چې مو په زړه کې لوی ارمانو سر ته ورسېده چې مو کرلی و یو ګل ثمر ته ورسېده سیوري ته یې کېناستو میوه دې باندې هم خوشحالي و رڼا کوي لکه ډیوه دې باندې هم خوشحالي و اخ د کلونو ورک لالی کلي ته بیا راغی خزان ترې لاړلو سپرلی کلي ته بیا راغی د تورو شپو په کاروانونو سپین سهار واکمن شو 20 کاله وروسته بیا ځلي په دغه ښار واکمن شو ولس یې دروند هرکلی وکړ چې دوبار واکمن شو خزان مایوس شو چې په هره خوا بهار واکمن شو ولس څه غواړي تا ته څه وایي قربان طالبه چې خاورې نه کړې د مظلوم ولس ارمان طالبه لږ ورته غوږ شه ولس تا ته سپارښتنې لري دوی د شریعت چوکاټ کې بند دي څو غوښتنې لري دوی ځورېدلي دوی زخمونو ته مرهم غواړي دوی د هېواد د هر بچي لاس کې قلم غواړي دوی ځورېدلي دوی زخمونو ته مرهم غواړي دوی د هېواد د هر بچي لاس کې قلم غواړي دوی د سیندونو د اوبو مهارول غواړي دوی نوي عصر سره ځان عیارول غواړي دوی د قانونو استخراج ښه منظم غواړي دوی د روپۍ حساب درڅخه هم غواړي
دوی دې وطن کې پرمختګ او آبادي غواړي دوی په دې خاوره کې تلپاتې ازادي غواړي دوی د هېواد ښه اقتصاد بیا رغونه غواړي دوی تعلیمي نصاب تر کچې لوړونه غواړي دوی د دې غلو دې قاتلینو مجازات غواړي دلته تطبیق د قرآن واړه احکامات غواړي قاتل راونیسه په چوک کې په دار ځوړند کړه ځاني سنګسار کړه بیا یې وروسته تر سنګسار ځوړند کړه غل نه لاس پرې کړه چې په ژوند بیا د چا مال ونه خوري بیا ورته ګوره د چا حق به یو مسکال ونه خوري غل نه لاس پرې کړه چې په ژوند بیا د چا مال ونه خوري بیا ورته ګوره د چا حق به یو مسکال ونه خوري خدا سینا چې د چا جیب او سرمایه ته غل شي د چا زکات د چا خیرات او سرسایه ته غل شي تکبر ونه کړي په مثل د شیطان نشي خدای مکړه هسې شرمنده په دې جهان نشي له غرور راکوز شولې د ارګ تر ودانۍ راغلې طالبه ته خو د ولس په قربانۍ راغلې د غرور راکوز شولې د ارګ تر ودانۍ راغلې طالبه ته خو د ولس په قربانۍ راغلې نو طالبه پام کوه هر پل ډېر په دقت واخله د تیر تاریخ له یاداښتونو نه عبرت واخله د شوروي خلاف تحریک خو د ناکام ولیده د پرونیو مجاهدینو د انجام ولیده جنگ د چوکۍ شو تا کابل کې قتل عام ولیده ورور په ورور واژه توهین دی د اسلام ولیده نو طالبه پام کوه هر پل ډېر په دقت واخله د تیر تاریخ له یاداښتونو نه عبرت واخله د شوروي خلاف تحریک خو د ناکام ولیده د پرونیو مجاهدینو د انجام ولیده جنگ د چوکۍ شو تا کابل کې قتل عام ولیده ورور په ورور واژه توهین دی د اسلام ولیده دین ته اشا کړه د اغیار د دسیسو ښکار شو ایمان یې خرڅ کړه په ډالرو د پیسو ښکار شو مننه نو طالبه پام کوه هر پل ډېر په دقت واخله د تیر تاریخ له یاداښتونو نه عبرت واخله د شوروي خلاف تحریک خو د ناکام ولیده د پرونیو مجاهدینو د انجام ولیده جنگ د چوکۍ شو تا کابل کې قتل عام ولیده ورور په ورور واژه توهین دی د اسلام ولیده دین ته اشا کړه د اغیار د دسیسو ښکار شول ایمان یې خرڅ کړه په ډالرو د پیسو ښکار شول پښتونولۍ دین افغانیت ته یې توهین وکړ ټوپک سالارو خپل رعیت ته یې توهین وکړ لکه بیزو د هر چا ډول ته په ګډا پاتې شوي بدبخته قوم بې سرنوشت بې اجنډا پاتې شوي مننه لکه بیزو د هر چا ډول ته په ګډا پاتې شوي بدبخته قوم بې سرنوشت بې اجنډا پاتې شوي له بلې خوا د پاکستان دغه مزدور حکومت دا د یهودو په ملاتړ باندې مغرور حکومت پښې رپېږي راړنګېږي به ضرور حکومت دغه ابلیس دغه لاین دغه منفور حکومت اسلام آباد د اسلام د بربادۍ مرکز شو د عیاشۍ او فحاشۍ د ازادۍ مرکز شو په لال مسجد وزیرستان کې څه کیسې جوړې کړې لکه شیطان هر مسلم ته دسیسې جوړې کړې مننه د بلې خوا د پاکستان دغه مزدور حکومت دا د یهودو په ملاتړ باندې مغرور حکومت پښې رپېږي راړنګېږي به ضرور حکومت دغه ابلیس دغه لاین دغه منفور حکومت اسلام آباد د اسلام د بربادۍ مرکز شو د عیاشۍ او فحاشۍ د ازادۍ مرکز شو په لال مسجد وزیرستان کې څه کیسې جوړې کړې لکه شیطان هر مسلم ته دسیسې جوړې کړې ډېرې ګمراه کړ شول روان په نورو لارو باندې او څوک یې په غټه بیه وپلورل اغیارو باندې ساجد قاری صاحب ډېرې ګمراه کړ شول روان په نورو لارو باندې څوک یې په غټه بیه وپلورل اغیارو باندې ستر شخصیتونه څوک یې په غټه بیه وپلورل اغیارو باندې لکه حافظ صدیقي ډېرې بې پته کړلې د سلول زوی دی د اسلام جنډې یې ښکته کړلې ستر شخصیتونه د امت مسلمه یې خرڅ کړل استاد یاسر ملا منصور شیخ اسامه یې خرڅ کړل تاریخ د دوی د بزدلۍ ډېرې کیسې لري دوی د غربي رهبرۍ لاندې پروسې لري مننه ډېرې ګمراه کړل شول روان په نورو لارو باندې څوک یې په غټه بیه وپلورل اغیارو باندې لکه حافظ صدیقي ډېرې بې پته کړلې د سلول زوی دی د اسلام جنډې یې ښکته کړلې ستر شخصیتونه د امت مسلمه یې خرڅ کړل استاد یاسر ملا منصور شیخ اسامه یې خرڅ کړل تاریخ د دوی د بزدلۍ ډېرې کیسې لري دوی د غربي رهبرۍ لاندې پروسې لري دورې لیوه کیسه اوبه راکړوي ګاونډی دورې لیوه کیسه اوبه راکړوي ګاونډی تمه ترې نه کوم چې زما کور به جوړوي ګاونډی لسیزې وشوې چې فرد مې ژړوي ګاونډی
اخ په زخمی وجود مې مالګې دوړوي ګاونډی کباب کباب شوم په سره اور مې کړوي ګاونډی غوښې مې خوري وینې مې څکي ځان مړوي ګاونډی نو صبر کوه د عافیې خور درنه پوښتنه کوم مننه نو صبر کوه د عافیې خور درنه پوښتنه کوم د هر قیدي مجاهد ورور درنه پوښتنه کوم په هر کډوال د ظلم زور درنه پوښتنه کوم تور مخ یا ژر بشې مختور درنه پوښتنه کوم راځئ احوال د دغه نور مسلم امت معلوم کړو راځئ احوال د دغه نور مسلم امت معلوم کړو نور د چا ویلو پسې نه ځو حقیقت معلوم کړو ما د ګولو سته د چا د ژوندون ستړې کیسه د ازادۍ ارمان ترې پاتې شو نیمګړې کیسه د وخت فرعون د موسی واړه بچي ووژل بن اسرائیلو فلسطین کې ډېر کوچني ووژل راځئ احوال د دغه نور مسلم امت معلوم کړو نور د چا ویلو پسې نه ځو حقیقت معلوم کړو د وخت فرعون د موسی واړه بچي ووژل بن اسرائیلو فلسطین کې ډېر کوچني ووژل بین الملل دعواداران د بشریت ویده دي د پیغمبر د تر زامن هم اکثریت ویده دي اوس د خپل نفس د خپل خواهش او عیاشۍ پسې ځي واړه شیخانې تر یورپ د فحاشۍ پسې ځي څوک بت پرست شول د بودا د نقاشۍ پسې ځي دا بې غیرته د بایډن د بدماشۍ پسې ځي بخښنه غواړم خپل اصلي مقصد ته بیرته راځم پر فلسطین د وحشتونو حد ته بیرته راځم په زړه ټوک ټوک یم نه سرې شونډې نه جبین یادوم خدایه تباه کړي اسرائیل زه پرې امین یادوم دا چې دعوې د بشریت کړي دا لاین یادوم خدایه کامیاب کړي د حماس مجاهدین یادوم مننه بخښنه غواړم خپل اصلي مقصد ته بیرته راځم په فلسطین د وحشتونو حد ته بیرته راځم راسره تم شئ لږ حالات د فلسطین یادوم غوږ راته کېږدئ څو کیسې د دې ناورین یادوم په زړه ټوک ټوک یم نه سرې شونډې نه جبین یادوم خدایه تباه کړي اسرائیل زه پرې امین یادوم دا چې دعوې د بشریت کړي دا لاین یادوم خدایه کامیاب کړي د حماس مجاهدین یادوم نن په غزه کې شوې سرتورې څو مظلومې خویندې د اسلامي حجاب نه هم شولې محرومې خویندې دا به ځورېږي دا ژړېږي به تر کومې خویندې ځان ناخبر کړي تا ته هېڅ نه دي معلومې خویندې نن په غزه کې شوې سرتورې څو مظلومې خویندې د اسلامي حجاب نه هم شولې محرومې خویندې دا به ځورېږي دا ژړېږي به تر کومې خویندې ځان ناخبر کړي تا ته هېڅ نه دي معلومې خویندې نو بشر دوستانو حالات تاسې د غزې وګورئ وحشت نور وتی دی بیخي د اندازې وګورئ نن په غزه د بمبارونو انګازې وګورئ تر خاورو لاندې بندې پاتې جنازې وګورئ یهود راغلي د اقصا تر دروازې وګورئ مسلمانان دې په پالنګ کوي مزې وګورئ نو بشر دوستانو حالات تاسې د غزې وګورئ وحشت نور وتی دی بیخي د اندازې وګورئ نن په غزه د بمبارونو انګازې وګورئ تر خاورو لاندې بندې پاتې جنازې وګورئ یهود راغلي د اقصا تر دروازې وګورئ مسلمانان دې په پالنګ کوي مزې وګورئ نو د ما د ښځو حقوق غواړي بشرپال د نړۍ د ما د ښځو حقوق غواړي بشرپال د نړۍ ترې جوړه کړې ډنډوره هر خبریال د نړۍ هېڅوک مانع نه شو په مثل د دیوال د نړۍ نن په غزه کې څه وحشت کوي دجال د نړۍ داسې څوک شته چې یو ځل وپوښتي دا سوال د نړۍ ولې چپ ناست دی هر سیاسین او هر لیکوال د نړۍ که خدای کول دا لایم دي په زوال د نړۍ یو ورځ به اخلو په میړانه استقلال د نړۍ علما د ښځو حقوق غواړي بشرپال د نړۍ ترې جوړه کړې ډنډوره هر خبریال د نړۍ هېڅوک مانع نه شو په مثل د دیوال د نړۍ نن په غزه کې څه وحشت کوي دجال د نړۍ داسې څوک شته چې یو ځل وپوښتي دا سوال د نړۍ ولې چپ ناست دی هر سیاسین او هر لیکوال د نړۍ که خدای کول دا لایم دي په زوال د نړۍ یو ورځ به اخلو په میړانه استقلال د نړۍ مشاعر د نور شعر او ادب پسې توهین نه لیکي ساجد قاری صاحب مشاعر د نور شعر او ادب پسې توهین نه لیکي د یار په غاړه د توصیف د لونګین نه لیکي ګودر د نسته عیشین خان د په جبین نه لیکي چې په دې وخت کې تور ته تور او سپین ته سپین نه لیکي سنګینوال عاجزه اوس چې دا ناورین نه لیکي قلم د مات شي چې حالات د فلسطین نه لیکي قلم د مات شي چې حالات د فلسطین نه لیکي
جهاد دلګي مشرانو خفه کېږو به سره نه او بس حقایق دي نو مې زړه راډک د پرده دې پورته کوم دنیا دار د امتحان ده او ژوندون پکې یو خیال ده د جهاد دلګي مشرانو شروع کړی مو څه حال ده دنیا دار د امتحان ده او ژوندون پکې یو خیال ده د جهاد دلګي مشرانو شروع کړی مو څه حال ده نوی ناسته اشترین ته د زاړه ځای د باډۍ کړه قضاوت هم دې ته وایي برابر د شال شړۍ کړه ځان نه جوړ د اژدها کړه او هر څه دې یو مړۍ کړه ته وارث د پیغمبرې څومره سپکه دې پګړۍ کړه درته سوال کوم و مشره نوره ختمه دا لړۍ کړه که هم داسې حال روان وي که دې دا وړۍ شړۍ کړه مننه نوی ناسته اشترینګ ته د زاړه ځای د باډۍ کړه قضاوت هم دې ته وایي برابر د شال شړۍ کړه ځان نه جوړ د اژدها کړ او هر څه دې یو مړۍ کړه ته وارث د پیغمبر یې څومره سپکه دې پګړۍ کړه درته سوال کوم مشره نوره ختمه دا لړۍ کړه که هم داسې حال روان وي که دې دا وړۍ شړۍ کړه که خالق درنه خفه شو که علامه دې د زوال ده د جهاد دلګی مشرانو شروع کړی مو څه حال ده تاسې واخیستې کولډرې مونږ رکشې پسې ړانده شو تاسې جوړ ځان ته محل کړ مونږ خیمې پسې ړانده شو تاسې حج اول کال وکړ مونږ عمرې پسې ړانده شو تاسې وز ترتیب جوړېږي مونږ همدې پسې ړانده شو تاسې ټول په وظیفه یاست مونږ فورمې پسې ړانده شو تاسې دوه ښځې وکړې مونږ یوې پسې ړانده جوړ ځان ته محل کړه مونږ خیمې پسې ړانده شو تاسې حج اول کال وکړ مونږ عمرې پسې ړانده شو تاسې وز ترتیب جوړېږي مونږ همدې پسې ړانده شو تاسې ټول په وظیفه یاست مونږ فورمې پسې ړانده شو تاسې دوه ښځې وکړې مونږ یوې پسې ړانده شو که یو نیم درکې مخلص وي نور هر یو یې ښه مثال ده د جهاد دلګي مشرانو شروع کړی مو څه حال ده دومره کبر غرور مکړه تورم پور والا هلکه د ټوپک په مینه مسته او له خپله ځانه ورکه یویشتمې پسمرګی مجاهد نه یې نازکه حقاني مولوي صاحب دې نه خفه کېږي که ناسته وي خو بس څه وکړو ځکه زموږ خپل حق زموږ طلب شوی ده اوسه پورې زموږ حرمت دوه دانې نه دي راکړي دومره کبر غرور مکړه تورم پور والا هلکه د ټوپک په مینه مسته او له خپله ځانه ورکه یویشتمې پسمرګی یې مجاهد نه یې نازکه د هر چا د عزت خیال کړه د هیڅ چا مه غواړه سپکه ځان ته وګوره ته څه کړي دنیا وګوره چې څه که اوس بریتونه تاووې چې مونږ فتح کړله ځمکه ما ته پته د سړیه چا ګټلی استقلال ده د جهاد دلګي مشرانو شروع کړی مو څه حال ده خلق ویل امن براشي او قایم به شریعت شي خلق ویل امن براشي او قایم به شریعت شي د کږي وږي پګړۍ به په دې خاوره حکمیت شي ما ویل دا هسې درواغ دي تا ویل دا به حقیقت شي قرباني به اوبه یوسي قرباني به اقلیت شي خپلولي به پالل کېږي واسطه به اولت شي تا چې ویل دا عدالت به په دې خاوره اکثریت شي دا جهاد سره جفا ده دا خو ظلم د وبال ده د جهاد دلګي مشرانو شروع کړی مو څه حال ده مټې ونغاړئ خپل قام ته د خدمت فکر پیدا کړئ مټې ونغاړئ خپل قام ته د خدمت فکر پیدا کړئ تاسې نه مړېږئ واورئ د رعیت فکر پیدا کړئ د ولس زړونه راخپل کړئ د امنیت فکر پیدا کړئ د غلام په جوړ ذهنیت کې د حریت فکر پیدا کړئ نو د رب لپاره درکړئ مسؤلیت فکر پیدا کړئ مذهب خان تعصب نه تیر شئ د وحدت فکر پیدا کړئ دا وینا د باچا خان د دا خبره د ابدال ده د جهاد دلګي مشرانو شروع کړی مو څه حال ده رڼۍ کړی ده چې زما خبرې به ترخې وي دا منم خو مولانا که د اسلام تاریخ ته ځیر شو زما خبرې به ترخې وي دا منم خو مولانا که د اسلام تاریخ ته ځیر شو د صدیق او پاک نبي په ملګرتیا کې غار ثور نه تر شام تاریخ ته ځیر شو د عمر له عدالت ځان خبر کړو د عثمان سخي نیکنام تاریخ ته ځیر شو د علي د شجاعت کیسې مشهورې د خالد د ژوند تمام تاریخ ته ځیر شو د معاویه صاحب کارنامې هم د ستایلو د حماس اصحاب کرام تاریخ ته ځیر شو د حسین د شهادت ورجنه پیښه کربلا کې قتل عام تاریخ ته ځیر شو دا چې حق وایي حق لیکي یو عجیز سنګینوال ده د جهاد دلګي مشرانو شروع کړی مو څه حال ده خدای دې وکړي چې خفه سوي نه وي
مجلس ته ټولو راغلو درنو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نه پتی نه بستا منصب چوکۍ وي دا ملت به وي تر څو چې دا نړۍ وي د غرور په نیلما سپارېږه یاره هغوی ټولو بیا خوړلې کاکرۍ وي دلته هر څوک په راڼه تندې ممکن دي ورین تندی پاتې نیک پاته نیک بختی وي هر پر هر ځای پټی درته دوا شه چې په خوله یې نزګر وی وي نسلګی وي
د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ بدمانه یې له ماپۍ وکړله او زړو خلکیانو بیا لکۍ وکړله بدمانه یې له ماپۍ وکړله او زړو خلکیانو بیا لکۍ وکړله او که تا ادب ترې غواړې ډب په کار دی او داسې د زده که څوکۍ وکړله او لږ ګزاره کړئ مجاهدینو ورونو خدای کو څوکۍ کې مو خپلوۍ وکړله او ته یې تر کوره پورې ورغللې چې بې قاتل درته ډوډۍ وکړله او دغه پیسې د یتیمانو حق وي مشره دا تا چې پرې جینۍ وکړله دغه پیسې د یتیمانو حق وي مشره دا تا چې پرې جینۍ وکړله یو څه پورې له ابانه خراب یو څه خواري پکې ابۍ وکړله او خدای وکړه موږ به شو د تیرو په څېر خدای وکړه موږ به شو د تیرو په څېر بس که یاري مو د روپۍ وکړله او خدای شته خراب بشي حسن کوچیا تا هم کڅکه د مستۍ وکړه عاشقان پټ مطلب لټوي طالبان پټ او غټ ګرځي په دریاب د معرفت کې نو لټوي پکې ګوهر عارفان پټ نو که سرستو په ظاهر قربان شو منصور مخکې وله یاره قربان پټ یا ابراهیم تری باچې د بلخ قربان کړنو او چې ولیدو جمال د جانان پټ ډک جامونه په کوثر کې دي خوالا بورزي د زلو قدم تګي هم عاشقان د ډېر د دم تګي شقان د ډېر د دم تګي دامازي اول د جنت سر کې دي څومره ډک جامونه په کوثر کې دي څومره ډک جامونه په کوثر کې دي چانس کې دي او څوک په لمر کې دي څومره ډک جامونه په کوثر کې دي څومره ډک جامونه په کوثر کې دي او څوک په لمر کې دي څومره ډک جامونه په کوثر کې دي خدایا کړې نصیبي شفاعت زمون هغه ډک جامونه د حضرت زمون خدایا کړې نصیبي شفاعت زمون هغه ډک جامونه د حضرت زمون هغه ډک جامونه د حضرت زمون او دا اوس روزانه امید درکې دي څومره الله سرکې دي وسکلې او سرکې په لمبر کې دي څومره ډک جامونه په کوثر کې دي پکما خلا بداو کاندې چې فایدا دراوړه ورځ دل ځان سره ډېوا شپه دراوړه قاتل بنائے خود تمرا گواہی ورکوم تورد تکا سپینیوڑا تکسرا دراوڑا قاتل بنائے خود تمرا گواہی ورکوم
سپینه یوړه تک سره دې راوړه په داسې خلکو پسې کور ته خاماران هم راځي خوشحالي مه کوه په دې چې خزانه دې راوړه باران مه ورېږه دا دشتې غنم نه کوي باران مه ورېږه دا دشتې غنم نه کوي پښتون په لګا دی عادت د مړی غم نه کوي پښتون په لګا دی عادت د مړی غم نه کوي باران مه ورېږه دا دشتې غنم نه کوي او باران مه ورېږه دا دشتې غنم نه کوي د میران شاه بازار نړۍ کې دوی کرکټ ته ناست دي د میران شاه بازار نړۍ کې دوی کرکټ ته ناست دي د میران شاه بازار نړۍ کې دوی کرکټ ته ناست دي او د میران شاه بازار نړۍ کې دوی کرکټ ته ناست دي بیا به هم څوک وایي پښتون جنګجو د زغم نه کوي بیا به هم څوک وایي پښتون جنګجو د زغم نه کوي پښتون په لوږه دی عادت د مړی غم نه کوي باران مه ورېږه دا دشتې غنم نه کوي شتمن ځمکه یې راکړې وه خو موبایله شتمن ځمکه یې راکړې وه خو موبایله شتمن ځمکه یې راکړې وه خو موبایله او شتمن ځمکه یې راکړې وه خدای دې په داسې ناشکرانو نور کرم نه کوي خدای دې په داسې ناشکرانو بیا کرم نه کوي پښتون په لګا دی عادت د مړی غم نه کوي باران مه ورېږه دا دشتې غنم نه کوي یو څو شېبې لخوا درانه بمباره خړې خاورې لوګیو سره پورته شوې له خاره خړې خاورې سیلۍ هره شېبه مې یادوي څو ګورته وایي زوله مې وړیله خړ مزاره خړې خاورې لمانه پاکستان هغه د لاس نه خال ویده یلمانا پاکستان د لاس نه خال ویدلې راز را سره ولټوه یاره خړې خاورې
بس بیتونه وبس ډېر زیات څه شی بل ووایه ټپې وکړه دا خلک چې ته چپ نه کېږي پاچه گرگوری ٹولا والی زری زری تشوی اغزو کسری منگولی پاچه گرگوری ٹولا والی زری زری تشوی اغزو کسری منگولی دکنڈے تو خوبنا ځان حساب وینا لالی توایا کور تاراشا د بیلتانا سلی دی وچکلا ککڑما جانا نس سبا دیاد کڑم چنا کر دے دیاد ون جڑا رازینا پختون د کاڼي د ویشتو شو یا چې د کابل سرداران تورې خاورې شونا په سړی یو سړی مایان وي په یار مین دي د کونړ پورا قومونه تا چې ګرګورې ټولا زری زری دشوی اغزو کسری منگولے لالی چیرتے غگوا کا د دنیا گئی خلق دی مڑ حساب وینا لالی چیرتے غگوا کھڑا ډېر زیات مننه بس صادق صاحب یو څو وایي ته وایم چې د بیمار لالې پوښتنه دې ونه کړه ودې کړه مگر لزړه دې ونکړه ستا بیمار ستا په خبرو رغېدلو ستا بیمار ستا په خبرو درملا ندے ونکڑا نو کسس دمرور رانا پچھائے دلے گلے گل من ندے ونکڑا کوي په کوم خپل باندې خبر د وطن کوي په کوم خپل باندې خبر د وطن دا تاسو وای چې خرڅه مکړه زغر د وطن کوي په کوم خپل باندې خبر د وطن دا تاسو وای چې خرڅه مکړه زغر د وطن
الوداع پاتا یو د سکون کوي لګیا دې الوداع پاتا یو د سکون کوي لګیا دې الوداع پاتا او د سکون کوي لګیا دې زخم دین شپیا چرته وزر د وطن دا تاسو وې چې خرڅه مکړې زغر د وطن کوي په کوم خپل باندې خبر د وطن دا تاسو وې چې خرڅه مکړې زغر د وطن که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ